ثم علیکم فاکملوا العدة 30 من شعبان. دا معنا ده. او دا نور علماء وتوي دا نور علماء چې استدلال د حدیث او صاحب صحیح نه دی او کبل فرض هغه صحیح شي کنه هغه صحیح شي. تاسو یو چې د هر علاقې د پر خپل رؤیت معتبر دی. نبی تاسو مونږ ته پدې کې یو قاعده کلیه وخی وي یو قاعده کلیه یو مسافت معین مونږ ته وخی وي چې دومره فاصله د یو علاقې د بل علاقې سره وانه بیا با رؤیت دار چا جدای او که دومره فاصله نه نو بیا به رؤیت جدا نه بلکې بیا به یو علاقه د بل علاقې پر رؤیت باندې اعتبار کوي. مثال په تور باندې ګنټه فرق وي تاسو 2 غنټې فرق وي 10 میله فاصله وي 100 میله وي 200 میله وي 1000 میله وي دې لپاره خو یو حد مقرر کوي کنه. دا حد څنګه مقرر وي تاسو قران کې شته حدیث کې راغلي دي او دا وڅ عجیب تصور دی لکه څه خدای عقل نوم سره کار اخلي کنه. عجیب تصور دی. د مثال په تور باندې دا کوم علماء چې دار علاقې خپل رؤیت معتبر دی. دا زمونږه پاکستان د مثال په تور باندې پاکستان کې وشي میاش په کراچي کې ولیدل شي تلته منګه هغه ني سوهاران کې زموږ په 100 کیلومتر فاصله ده په 100 کیلومتر فاصله زمونږ او کراچي ته زمونږه مزل چې کم دی تقریبا دا مخکې بغاړو کې خلکو 2 ورځې تیرولې او سره تقریبا په 24 غنټې کې یا په 30 غنټې کې رسیږي کنه. نو موږ کراچي ته مثال په تور باندې رسیږو په 30 غنټې کې یا په 24 غنټې کې یو دا غیر رؤیت موږ لپاره معتبر دی. او افغانستان زموږ سره بالکل د جوخت دی چې زمونږ د افغانستان مینس کې 1 غنټه یا 2 غنټې فاصله ده 1 غنټه یا 2 غنټې مزل له صرف د گاډي او دلته مې شوري د لغه معلومه معتبر نه دا ولی دا فرق چا کړی دی. بیا موږ ویو چې دا پاکستان مثال په تور باندې په لاهور کې چې میا شوري د لشي نه زمونږ د پیښور والو د پاره د دیرو والو د پاره دا معتبر ده. خو کبل فرض الله دې کې بل فرض خبره کوو دا په لاهور او سرحد کم دي دا جدا جدا ملکونه شو. لاهور جدا ملک شو سرحد څه شو جدا ملک شو. نو بیا که په لاهور کې مې شولې دلې شو نو زما سرحد والے نه معتبرې. دا فرق ولې دا څنګه فرق دی چې مخ کې یو زیری نو رؤیت معتبر او چې وس کله جدا شو رؤیت معتبر نه دی. لہذا موږ یو چې کوم خلک وي چې دا اختلاف د مطالب معتبر دی نو موږ یو دې لپاره یو حد متعین کې تاسو مونږ ته موږ کم حد باندې فیصله وکړو. د ملکونو حدونه وي د ملکونو حدونه خدا بدلیږي را بدلیږي پر هیڅ دلیل نشته دی پر هیڅ دلیل نشته. د عمر بن الخطاب رضی الله عنه په دور کې دا ټول علاقې یو ملکو خو هغه ټیم کې چې ګورا د رؤیت باندې د یو بل پر رؤیت باندې اعتماد نه کېد نو په دیو ځمانه چې مواصلتي نظام په هغه ټیم کې نو خبر نشو رسیدلې کنه. مثال په تور کوریب چې د شام نه راته خو په سورج کې را رسیدا وسو رسې کډلو خبرې دي د دې دنیا په دې سر کې خبر وشي اغل ته پاغه سات رسي مواصلتي نظام شته رؤیت دا د دې خبر ارزه تر رسیدلې شي. نو موږ یو چې د لپاره یو حد متعین کړي خبره به حل شي. هغه تاسو حد مقرروي د کیلومترو حد مقرروي کده ګنټو حد مقرروي کده ورځې شپې مقرروي. البته اوس دې مسله کې بیا تقریبا اتفاق دی غټول مني چې کوم مسله اتفاقی نه پای کې خو اختلاف نه پکاره پای کې ته اختلاف به څه کوي سړی واغه دلیل کې سړی څه پیش کوي هغه مسله دې سړی په دلیل کې پیش کی چې په کم کې اختلافي اتفاقی مسله کې سړی څه دلیل پیش کوي. اتفاقی دار چې مثال په تور باندې د شپې او د ورځې فرق دی د شپې او د ورځې فرق دی یو ملک او د بل ملک نه پای کې خو اتفاق دی چې دلته رؤیت داری خپل لې ٹھیک شو ځکه چلته مې شي دلې شي وندنو دایې په باره کې ولې دلې شي وندل کې چې د ګنټو منټو فرق نه پدې کې ولې سړی دا کې فرق کې دغه لپاره یو حد خو متعین کول پکاري دا حدود خو خلق مقرري دا قرآن او حدیث کې الله او رسول خو نه مقرر کړی چې ستاره ملک دا حد شو زما د ملک هغه دا حد شو. دا به تاسو ته حاصل لدی خبرې چې کوم هغه بیان کو نور مسله می سي مختصر بیان له تفصیل دې مسله ډیر زیات دي اوګه تفصیل په دې مسله کې خو حاصل می ته بیان کو خو البته دومره منګوي وسو چې کوم علاقه کې تفرق اختلاف دا واقع کیږي نو دا نظام ساتل پکاري بیره سره د خپل ملک سره ورجونی سي د لپاره چې را د اختلافات او اعتراضات او خلق بنشي. د مثال په تور باندې وسو په پاکستان کې چې ګوري نو ځنه خلک د سعودي عرب سره ورجونی سي ځنه د پاکستان سره ورجونی سي او دا په یو غم کې اخته کړی دي مفتی منیب الرحمن الله دې وته هدایت وکي هغه ټول خلک په غم کې اخته کړي دي جو تفرق او تحزب دومره ډیر شو چې په یو علاقه کې ځنه خلک به اختر کې ځنه خلک وروجوي دا څومره نقصان دی. بیا په کاردار منګه به خلکو ته نصیحت دا کوو د نصیحت په تور خیرخواهی په تور باندې چې بیا خیر دی دا تفرق او اختلاف راتنو بیا د خپل ملک سره سره روزه اختر کوي د لپاره چې اختلافات ختم شي. لیکن کو حکومتونه داسې کوي چې د یو بل پرویت باندې اعتبار کوي بالکل هغه کولای شي ان شاء الله تعالی. دا مسله زمونږ ته دغه تحقیق معلوم دی سناسه نور علم
د الله سره دی دا د رؤیت الهلال دغه مختصر حاصل بیان کو خو بیا زه یو تعجب دا کوم هغه علما چې کوم هغه احناف علما دي دیوبندین دي کاغه بریلیان دي وغیرہ دي ته تعجب زدا کوم چې یو طرف ته د امام بني رحمت الله علیه تقلید داوي کوي او بل طرف ته د امام بني رحمت الله علیه په خبره کې اړول سری بده منینه مجموعه الرسائل کې ابن عابدین شامی ذکر کړی دی امداد الفتاوا کې د اشرف علی تانوی ذکر کړی دی چې زمونږه مفتابه قول د راجح قول چې اختلاف د مطالعه رئیس اعتبار نشته دی بلکې یو ملک چې میا شوري دل شو دا بل ملک ته پارم ده نو چې دون ای خبره کړي نه دی په ولې اعتماد نه کوي خو دی اصل کې تنخواه په دی باندې علی نو چې تنخواه په اخلي نو وس چې د سعودي پر رؤیت باندې اعتبار وکړي شي وغیرہ نو دی به تنخواه کم ځنه اخلي تنه تنخواه څوک نو ورکیا شي خو پری پن کې خدا نه ملایويږي لہذا قصدن بداغینه روزه ورسته کوي او دار یې اختر ورسته کوي او تعجبي خبردار چې یو کال شي او شو پروس کړو کلو پروس کال چې هغه اختر غالیون کو روزه اخترو کو روزه دا یو شی د پاکستان او سعودي عرب دلته رامیش خطا شی وکړه دا څنګه دلته مخکاره شو بیا بل تعجبي خبره ده چې په میا شکل الاول کی کنه انډونیشیا ملیشیا دا زمون الاول راځي کنه الته چې کله میا شوري دلې شي کنه را روانه سیوا په دغه لار باندې ټول ملکونه ویني د پاکستان حدود چې داخله شي کی سپټ شي بیا چې کله دغه ته سعودي ته لاړ شي او قطر ته یا لا قطر لاړ شي بیا راخکار شي پته لګي چې د پاکستانو سره دغه ورانه د کړې میاشتې کو چې دلته میاشتې څوک د نيسي سپټيږي دلته دا تعجبي خبره نه ده ال تخکار شي دلته منس کی پټ شي ته بیا راخکار شي په دې خو هم له سره سوچ وکړي کنه باب الشهر